او حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله مبارک صحابي نو دا ابو مسلم رحمه الله راغي حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ ته ملاقات ته ورل راغي نو چې دی ورله ملاقات لراغي نو دی ورته وی ستا د طرفنا یو حدیث مبارک مونږ ته را رسېدلی دی چې آیا دا حدیث تا د رسول الله مبارک نه په رښتیا اورېدلی دی او که نه نو حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ ورته وی وایه کوم حدیث یادې نو حضرت ابو مسلم ورته وی دا حدیث مبارک مونږ ته د ستا په واسطه را رسېدلی دی چې کم سړی مونځو کې مونځو نو د دې مونځ د وجې نه د سترګو ګناه د لاس ګناه د خپو ګناه د زړه ګناه دا الله تعالی معاف کوي خبره پوه شوې نو حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ ورته وی او دا حدیث ما یو پیره نه دوه پیرې نه درې پیرې نه څو ځله مې د رسول الله مبارک نه اورېدلی دی چې د دواړو جهانو سردار دا فرمایلی دی چې کم سړی د مونځ اهتمام کوي نو په دې باندې الله ډېر زیات خوشحالیږي نو چې الله پې خوشحاله شي نو د دې انسان واړه ګناهونه که هغه د سترګو ګناه ده که هغه د لاسو ګناه ده که هغه د زړه ګناه ده که هغه د خپو ګناه ده الله ورته هغه ګناهونه څه دی معاف کوي دا د څه د وجې نه د مونځ د وجې نه او دا حدیث دی ښه جي دا څه شی دی حدیث مبارک دی او حدیث دا د رسول الله مبارک فرمان دی په دې کې هېڅ شک شبه نشته نو دا مونځ د دې د وجې نه د انسان ګناهونه معاف کیږي اوس چې کم سړی مونځ کوي اخواسم کامیاب دی او چې دا کم سړی یې نه کوي او قصدن عمدن یې نه کوي نو یو حدیث مبارک درته بل ویم بل حدیث مبارک دا دی چې من ترک الصلاة منکم متعمدا فقد کفر موردی حدیث ته غوږ شئ د دواړو جهانو سردار فرمان دی وی کم سړی چې قصدن عمدن مونځ نه کوي قصدن عمدن څه مطلب بیمار نه دی لاره کې چقړې نشته شرعي عذر ورته څه دی یوم نشته دشمني هم نشته اوبم برابر دی ټیم هم د مونځ داخل دی دی بالکل صحیح سالم دی او مونځ یې ونه کو نو زه نه ویم علما نه وی د دواړو جهانو سردار وی رسول الله مبارک فرمایي وی چې کم سړی داسې قصدن عمدن مونځ پرېږدي وی فقد کفر وی د کفر اختیار کړ څومره سخته خبره ده څومره سخته زورونه ده په دې حدیث کې د دواړو جهانو سردار چې په امت څومره مهربان د امتی سره د رسول الله مبارک څومره مینه محبت او رسول الله مبارک وی چې کم سړی مونځ قصدن عمدن پرېږدي ویل د کفر لار اختیار کړله الله دې د بالمازې نه بچو ساتي واورئ جي زمونږ د فقې څلور امامان دي مذهبونه چې ورته ویل کېږي د مذهبونو څو امامان دي څلور امامان دي یو دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دویم دی امام شافعی رحمه الله دریم نمبر دی امام احمد بن حنبل رحمه الله څلورم نمبر دی امام مالک رحمه الله خبره پوه شوئ دا درې امامان یو طرف ته دي په دې مسله کې او زمونږ امام صاحب ځان له دی په دې مسله کې واورئ کوم درې امامان یو طرف ته دي امام شافعی رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام مالک رحمه الله دا درې امامان یو طرف ته دي او زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله بل طرف ته دي دا درې امامان وی دا چې ما درته نمونه واغستل دا درې امامان وی چې کم سړی بیمار هم نه دی دشمنی هم نشته بل څه شرعي عذر هم ورته نشته او د بیا هم دا مونځ ونه کړلو نو وی دا سړی کافر دی مطلق کافر دی په خبره باندې پوه شوې تاسو کوئی دا د فقه دا درې امامان وی زمونږ امام صاحب ورسره لږ ګزاره کوي زمونږ امام صاحب وی چې نه کافر نه دی کافر نه دی خو چې دی دا مونځ نه کوي یو ورځ یې نه کو دوه ورځې یې نه کو یو هفته مونځ نه کو بله هفته مونځ نه کو میاشتې مونځ نه کړلو وایي په دې سلسله کې به دې کفر ته ورسېږي په خبره باندې پوه شوې خدای دې د بېلمازۍ نه بچو ساتي نو د بېلمازه سړي د انجام ډېر خراب وي واورئ جي قرآن کې الله څه وي قرآن کې
یوم یکشف عن ساق. الله قرآن کې وی چې کله د قیامت ورځ شي، د قیامت ورځ دا خلق به د حشر په میدان کې به جمع وي، ولاړ به وي. مؤمنان مسلمانان به هم ولاړي، کافران به هم ولاړي. مؤمنان مسلمانان به ښي طرف ته ولاړي، کافران به ګس طرف ته ولاړي. په کافرو به هم تکلیف وي. نو یو آواز به وکړي شي، آواز به ده وکړي شي. خو د هغې نه مخکې دا خبره واوره. قرآن کې الله فرمایي، په خپل رسول الله مبارک ته الله وایي چې الله جل شانه پنډی خو پیژنې دا خپې که نه، چې کله د الله جل شانه دا پنډی اوس الله سره چې څنګه لایق دی، موږ ته هېڅ پته نه لګي. ما یلیق بشانه موږ ته دا هېڅ پته نه لګي. ګوره موږ احادیثو کې به تاسو دا اورېدلي چې دا ټول هر څه د الله په یو لاس کې دي، دا ټوله دنیا او دا هر څه. نو اوس د الله دپاره لاس ثابتول زمونږ د لاسونو په شان لاس په نه ثابتوي د الله دپاره. هغه ما یلیق بشانه چې د الله سره څنګه لایق دي موږ ته نه خبر. د الله دپاره د الله په ذاتیاتو کې به ګورې ګوتې نه وی، ها صفات به بیانې خو ذاتیات به نه بیانې. نو چې کله پنډی د الله جل شانه وي ښکاره کړي شي، آواز به وکړي شي، اے خلکو سجده وکړئ، سجده. ویدعون الی السجود، دا آواز به وکړي شي چې تاسو راوبللی شئ د پاره د سجدې، سجده وکړئ تاسو. نو چې چا په دنیا کې منځونه کړي وي، علما وی دا ټول به په سجده باندې د الله په حکم باندې د قیامت په ورځ به دا ټول خلک په سجده پروزي. کم خلک هلکه چې چا منځونه کړي وي، چا څه کړي منځونه کړي وي، او چې چا په دنیا کې منځ نه دی کړی، سجده نه ده لګولې، نو دې به نیغ ولاړ وي. د چا په شان دی؟ چا په شان دی؟ شیطان سجده نه وکړي که نه، جنت کې شیطان سجده نه وکړي که نه، نیغ ولاړو. دې به نیغ ولاړ وي. دې به وایي چې دا سجده څنګه عمل دی. نو بیا به الله حکم وکړي فرشتو ته، وی چې دا چا منځونه په دنیا کې نه دي کړي، آخرت کې هم دا سجده ونه کړله، دا ونیسئ او دی همیشه د پاره څه دی پړ مخې جهنم ته وغورځوي. خدای دې امتې بچو ساتي. دا د چا سزا ده؟ دا د بېلمازه سړي سزا ده. د بېلمازه سړي د وجې نه نه دی، د بېلمازه سړي د وجې نه چې کله په یو علاقه کې یو محله کې یو سړی بېلمازه دی، مونځ نه کوي، د دې یو بېلمازه د وجې نه علما وایي چې په 40 کورنو باندې څه دی د الله رحمت بند وي. خبره پوه شوې؟ په 40 کورنو باندې د یو بېلمازه سړي د وجې نه څه دی د الله